بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. نن پر یو داسې موضوع غږېږم چې د هغه موضوع د وجې څخه زموږ کوم افغان کډوال چې په بلوچستان کې میشت یو، موږ په دا روان 2022 کال کې دوې سترې غمیزې د هغه موضوع د وجې څخه ولیدلې چې هغه د خپلو ماشومانو ته د ساتنې ته نه پاملرنه ده او د مور و پلار ذمهواري او خپله د ماشومانو پر ذمهواري باندې غږېږم. او درېیمه خبره دا ده چې زموږ خو چون افغان کډوال یو، حکومت دلته موږ خپل حکومت نشته، بیا هم کور د پاکستان د حکومت یې ودان او دارنګه د یونیسیار ودان او خیریه ادارې چې زموږ سره کم مدد کوي، د هغو څه ذمهواري جوړېږي. په دا روان 2022 کال کې موږ سرانان پنډغالۍ ورته وایي په دې کې میشت یو. موږ 15 ماشومان د اوبو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. کومې اوبه؟ هغه اوبه چې زموږ د پنډغالي تر څنګ سیند خو نسو ورته ویلی، خو روړه یا مانده دا ورته وایو چې په دې کې اوبه کوم وخت چې سیلابونه راسي یا بارانونه وسي، په هغه کې اوبه راسي، بیا ته ډم سي، بیا دغه ماشومان چون د بازوی دپاره دلته په کیم کې یا په اروي کې یا په پنډغالي کې دغه د لوبو دپاره دغه منظم ځایونه او سامانات لاد نه لري، نو بیا دوی ځي هلته په هغه اوبو کې لامبي چې دغه اوبو د لامبېدلو په خاطر باندې دغه پرون زموږ په سرانانو کې ډېره یو ستره غمیزه پیښه شوه چې یو 18 کلن ځوان او یو 15 کلن تنکی ماشوم پوه شولې موږ د لاسه ورکړله. او څو میاشتې مخکې مو 3 ماشومان چې 2 ورونه و یو بل هم د اکا زوی کې دی، دا 3 سره موږ د لاسه ورکړله چې په اوبو کې ډوب سوي وو. اول خو مور پلار ته دا پکار دی چې خپل ماشومان په کوم ټیم کې چې د ګرمۍ سیزن وي یا د غرمې کوم ټیم وي، دوی باید د خپل ماشومانو پوښتنه وکړي چې آیا په کور کې ستا نسته، باید دوی ته دې سره عادي کړي چې دوی د غرمې د خوا څخه خوب وکړي. دا خوب چې کوم وخت کې دوی وکړي هم بیا صحت برابر وي، بیا هغه د اعصابو باندې ښه مثبت اثرات ولري او بل به د دغسې ناورینو څخه خلاص وي. او بله خبره دا ده هغه ماشومان چې په دې شان پوهېږي، اول دغه اوبه چې کومې راځي دا اوبه ټولې مردارې یا ګنده اوبه دي. وجه چې شته دا سیندونه نه دي چې مقصد هغه د چینو اوبه را روانې یا فرضاً د واورې چې واورې سوي ویلې سوي وي د هغو اوبه را روانې وي او ته په هغه اوبو کې پوه شولې چې دا روان سیندونه وي، پوه شولې ته په هغه کې ولمبېږي، اوبه یې د صحت لپاره مضره نه وي، بلکې دا هغه ګنده نالوی اوبه دي، دا چې بارانونه وسي پوه شولې ډېرې علاقې ته کوي چې په دې علاقو کې مردار خوسا سوي شیان وي په دې اوبو کې، مقصد د میکروبونه وي، د میکروبو اګر سره کې ذخیره یا مرکز وي. نو دا چې دوی ورځي په دې اوبو کې لمبېږي، دا اوبه د دوی پر صحت باندې کاملا منفي اثرات اچوي چې د دې څه مختلفې ناروغیانې ډاکټران صاحبان پوه شولې د دې تجویزونه ورکوی چې مختلفې ناروغیانې د دې څه پیدا کېږي. خو پکار دا ده چې هغه ماشومان چې په دې پوهېږي باید دې اوبو ته د خپل صحت په خاطر نه دا چې دوی ورځي د مرګ سره لاس او ګرېوان کېږي، خصوصا د صحت دپاره پوه شولې دوی باید د دا اوبو څخه ډډه وکړي. او بل د مور و پلار دپاره هغه ماشومان چې په دې خبره نه پوهېږي، هغو تر اوسه پورې خپل په ښه بد نه پوهېږي، دا د مور و پلار ذمهواري ده، د کلي د مشرانو ذمهواري ده او د خپل خپلوانو ذمهواري ده چې خپل ماشومان دغسې ځایو کې پرې نږدي چې دا 2 غمیزې سرانانو کې وسولې چې 2 ګلالي ماشومان د یو مور د یو پلار بچیان وفات شول، یو بل د تره زوی وفات شول او 2 پرون ځوانان تنکي ځوانان پوه شولې نور د اوبو خوراک شول. راځو د مور و پلار او دغه برسیره د ماشومانو چې خپل ساتنه او پالنه وکړي او خپل کار ته متوجه اوسېږي او خپل د صحت خیال وساتي او خپل د ځان خیال وساتي. پر دې برسیره زموږ د کومې خیریه ادارې چې کوم کار کوي د هغو ذمهواري هم جوړېږي. د هغو ذمهواري داسې جوړېږي، د
د هغو ادارو دا ذمهواري ده چې په دغه ښوونځیو کې د لوبو سامان آلات ورته راوړي. دوی ته د کلي په سطحه یا د پنډغالي په سطحه باندې دلته په کلي کې دننه د سپورټ د لوبو میدان د فوټبال او کرکټ لپاره جوړ کړي. نو بیا به دغه ماشومان تر دې چې دوی لاړ شي په روړه کې یا په مانده کې یا په خطرناکو ځایونو کې دوی لوبې کوي، په کار دا ده چې دوی به خپل په کلي کې دننه خوندي وي. یوه خبره بله چې راڅه پاته نه شي، د خیریه ادارې ځینې په کوټه ښار کې دننه هلته د اوبو خپل یو د تالاب غوندې هغه کوم خلک چې پکښې لامبي داسې سیسټمونه په ځینو ځایونو کې جوړ کړي. د هغه خیریه ادارې کوم چې زموږ سره دلته په کیمپونو یا پنډغال کې کار کوي، په کار دا ده چې دلته د ښوونځي په سطحه باندې دغسې تالابونو سیسټمونه هم جوړ کړي چې هغه صفا اوبه وي او د ماشومانو که بازۍ پکښې کوي یا لوبې کوي هغه به د دوی دپاره نه د صحت دپاره مضرې وي او نه به خطرناکې وي. نو بیا هم زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د ټولو میندو او پلرونو څخه او د سوسایټي د یو ټولنې د مشرانو څخه د ذمهواره خلکو څخه او د خیریه ادارو او حکومت پاکستان څخه دا هیله او غوښتنه کوم چې باید د ماشومان چې زموږ راتلونکي یا سباوون دي د هغو صحت روغتیا دپاره باید لازم او کوټلي ګامونه واخلي او مور و پلار باید د خپلو ماشومانو پالنې ساتنې ته جدي توجه وکړي چې خدای نخواسته د داسې غمیزو سره مخامخ نشي لکه په روان 2022 کال کې چې زموږ د افغان کډوالو د سرانانو پنډغالۍ ورسره مخامخ شو.